عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن الصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای کچاله ربی روی چې د شپې به راپورته نسی راویش به نسی نو ویتر دی د شپې په اول کې کوي د خو د مخه دی ویتر ادا کوي او که څوک دا تمه او هیله ولري په ځان باوري وي چې د شپې په اخره کې به راپورته سي د تهجد والمانځه ته نو بیا دی ویتر د شپې په اخره کې کوي ځکه د شپې د آخرې لمونځ کول چې دی دا مشهودتون یعنی ملایک ورته حاضرې شي او همدغه افضل دی چې څوک دا وتر د شپې و آخر ته وځندوي. تعلیم الاسلام رادیو